د لسګونو صنعتي فابریکو برېښنا د خدماتو له ټکني کېدو وړاندې د بیړني اقدام ترڅ کې بیرته ونښلول شوه. صنعتي فابریکې چې د هیواد د اقتصاد ملا تیر بلل کېږي، پلازمینه کابل کې یې د تیر په پرتله شمیر اوس له 2 برابرو زیات شوی دی. دې فابریکو کې سلګونو زره کسانو ته کاري فرصتونه رامنځته شوي دي چې د کار دوام لپاره ډاډمنې برېښنا ته اړتیا لري. د افغانستان برېښنا شرکت نشراتو او عامه پوهاوي اړوند پیرودونکو خدمتونو مرکز 144 شمیرې سره د اړیکې له لارې د برېښنا عریضې په اړه معلومات شریک شول. درست است محترم، انشالله که مشکل شما را گرفتیم. عاجلتا انشالله که با بخش مسئولینش راجع میکنیم تا در قسمت مشکل شما بررسی شود. د عریضې موندلو په تکل له تخنیکي څانګې سره له همغږۍ وروسته سیمې ته د سفر پیل. له مکروریانو څخه تر تنګي غارو پورې د جوړیدونکي نوي سړک اوږدو د هودخیلو بازار اړوند سیمه کې د 100 کیلو ولټ برېښنالیک ځمکنی کیبل چې د ختیځ له سبسټیشن څخه شاوخوا 22 صنعتي ترانسفارمرونو ته ترې برېښنا ورکول کیږي پرې شوی دی. دولسم جکشن کارمندان په دې مسیر کې کار کوي، موږ ته اطلاع راکړه. همزمان موږ ریاست په جریان کې واچو. ریاست هم هغه تخنیکی ټیمونه چې 15 کیلو ولټ بخش د لاین هوایی ده همزمان ساحې ته راولېږله. د کابل برېښنا ریاست منځني ولټاژ تخنیکي انجینران د عریضې پر حل پیل کوي او نوی لوړ لګښته نښلونی یا جوینټ ورته نښلوي. د منځني ولټاژ مسؤلین وایي چې د سړک جوړونې په ګډون ټول رغنیز شرکتونه باید د افغانستان برېښنا شرکت اړوند تخنیکي کارکوونکو سره خپلې چارې په بشپړې همغږۍ پر مخ یوسي څو د زیانونو او لوړو لګښتونو مخنیوی وشي او هم د پیرودونکو برېښنا ټکنۍ نشي. هغه سرکونه چې نوي توسعه کوي په مسیر کې زمینی شبکه ده، نو بار دغه مشکلات ایجاد شوي. نو غوښتنه مو د ښاروالۍ د مربوطه قراردادي شرکتونو څخه یا هغه چې مستقیما د ښاروالۍ په واسطه کومې پروژې تطبیق کوي، غوښتنه مو دغه ده چې وخت کې دوی خپلې پروژې تطبیقوي د برېښنا شرکت د تخنیکي کارکوونکو څخه په همغږۍ دغه پروژه تطبیق کړه، خپل مسیر باندې چې کوم کار روانوي د کابل برېښنا د اړوند جکشنونو د سروپانو سره د ماموري بورجونو سره هغه مسیر تعیین شي تر څو په مسیر کې دوی ډېر په احتیاط باندې کار وکړي. د نښلونې یا جوین نصبولو چارې بشپړېږي او له سبسټیشن څخه د برېښنا ورکړې یا انرژایز ته چمتو کیږي چې دې سره د لسګونو صنعتي فابریکو برېښنا پر وخت نښلول کیږي څو یې خدمات ټکني نشي. د 12 جکشن اړوند سیمه کې 100 کیلو ولټ مزي عریضه کړې وه چې د دغه تکړه غښتلو انجینرانو په مټ باندې ډېر ژر حل شوه او مشترکین برخداره شول. د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکي کارکوونکي شپه ورځ د ټولو رامنځته کېدونکو عریضو حل لپاره پر وخت چټک اقدام کوي چې ډېر کله له رسمي وختونو سربیره د شپې تر ناوخته په کار بوخت وي. ما از طرف شب و روز در خدمت همشهریان محترم قرار داریم. چند شب قبل هم امیس آرزه کده بود که ما آرزش اصلاح کردیم و هر شبانه روز که آرزه را این دل موقع ما اصلاح میکنیم. د افغانستان برېښنا شرکت ټول تخنیکي کارکوونکي پیرودونکو ته د ډاډمنې برېښنا خدماتو وړاندې کولو لپاره پلازمینه کابل او ولایتونو کې په کار بوخت دي څو ستونزو ته پر وخت رسیدنې سره وړاندې کېدونکي خدمات ټکني نشي.